تراوی په دین کې هیڅ حیثیت نه لري او تراوی کول ګناه ده. دا خبر عبدالباری جهانی صاحب وکړه، کوم چې مفکر د انټلیکچوال دی د افغانستان او پښتونخوا ټولو پښتنو ډېر خدمتونه کړي دي او د افغانستان ملي سرود نېشنل انتم هم لیکلی وی. بجای په دې چې ځوانان په عقل په دلایل او په فقه جواب ورکړي، ځوانان ورته وایي چې یا خو تا نشه کړې ده یا د عقل د لاسه ورکړې ده. لکه مثال دا ځوان دا بیا خو دا چې دغه وخت کې د خپل ذهني توازن بیخي د لاسه ورکړی دی، په دغه وخت کې چې دا خبرې کوي دا دا ځوان ځان ته جرنالیزم دا هم کوي، خو بیا داسې بې منطقه خبره کول هغې مشر ته چا چې د افغانستان خدمت کړی دی ټول عمر، نو په ماډرن جدید دنیا کې بې منطقه بې دلیله چاله جواب ورکول دې ته موږ طالبیزم وایو، دې ته موږ خرطوب وایو. خو به حیثیت د جهانی صاحب شاګرده چې ما ته زده کړه کړې ده، ما کتابونه ویلي دي، زه شاګرد ځان بولم، د تراوو ارګیومنټ به زه تاسو ته کېدم، بیا که ستاسو دلیل د دې نه زورور و نو موږ به ستاسو په لاره روان شو. د تراوو باندې ځان پویولو نه مخکې به موږ په ذمهواري باندې ځان پویو. آیا د رسول او د امتي ترمنځ په ذمهوارۍ کې څه فرق خدای کړی دی؟ بالکل یې کړی دی. د پیغمبر او د رسول په عبادت کې ذمهواري د امت نه زیاته وه، په نورو زندګۍ نورو برخو کې هم زیاته وه، خو په عبادت کې خاص زیاته وه. دا کم ځای کې موږ ته ښکاري؟ دا موږ ته ښکاري په سوره الاسراء کې یو کم 80 نمبر آیت کې، چې کم کې الله تعالی وایي او د شپې په څه حصه کې خوب پرېږده چې تا لپاره دا زیاتی عبادت دی، امید دی چې ستا رب به تا مقام محمود ته پورته کړي. الله تعالی پاک نبی محمد صلی الله علیه وسلم باندې یو شپږم مونځ لازم کړو، کوم دا چې تهجد مونځ یا قیام اللیل یا صلات اللیل ویل کیږي، دا په محمد باندې لازم و، خدا په امتیانو په مسلمانانو باندې لازم نو زمونږ پاک نبی محمد صلی الله علیه وسلم به دا مونځ ریګولرلی کولو، د تهجد مونځ کور کې به کولو. بیا تاریخي واقعات لکه بخاری شریف نمونږه 2012 نمبر حدیث رالو پاغه کې مفهوم دا دی چې حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي چې پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم جمعه ته وته دغه مونږ لپاره، نو په جمعه کې بعض خلک ورپسې شاته ودرېدل. په دویم ورځ باندې خلک زیات شول ځکه کلی کې خبره خوره شوه. په دریم ورځ باندې خلک دونه زیات شول چې په جمعه کې ځای نه و. په څلورم ورځ محمد صلی الله علیه وسلم رو نه وته، روته نو د ساري مونځ له روته چې تهجد وخت تیر شو او خلکو ته وی چې زه خبرم تاسو راغلی خو زه ذکر ونه وتم چې دا مونځ په تاسو فرض نه کړی شي. نو د دې په حدیثونو کې نفي راغلی ده ځکه محمد صلی الله علیه وسلم خلک منې کړل. اوس د دې نه بعضې ستاسو مشران دا دلیل رالی چې جماعت باندې خو ثابت دی چې پیغمبر دا مونځ کړی دی، نو دا جماعت پیغمبر راغوستی نو د دې اهتمام هغه نه وکړی، د دې غوښتنه خلکو نه هغه نه وکړی چې راشئ ما پسې ودرېږئ دا مونځ وکړئ. خلک په خپلې مرضۍ راغلل ودرېدل، خو چې کله خلک زیات شول دا خبره دغه نه وته، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نفي وکړه چې دا مونځ په تاسو فرض نه کړی شي ځکه ریګولر یې د سره نه کومه. جماعت 3 ورځې شو بیا خبره ختمه شوه. دا سلسله هم داسې روانه وه. د حضرت ابوبکر وخت هم تیر شو، حضرت عمر وخت راغی. حضرت عمر په وخت کې خلکو په جماعتونو کې بیل بیل ځینو کې ولاړو او قرآن به په تیز اواز باندې وی او دا مونځ به کولو، خو خلکو اجازت د محمد صلی الله علیه وسلم نه غوښتي چې آیا دا مونځ مونږ د شپې کولی شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم اجازت ورکړو چې او دا تاسو د شپې هم کولی شئ، خو تایید همیشه د سارې راغلی دی چې دا قیام اللیل دی، دا صلات اللیل دی، دا تهجد دی، دا به د سارې کې دا د سارې مونځ دی. اجازت یې په دې بنیاد ورکو چې هر څوک دا هغه وخت کې نشي کولی. اوس دا خبره قرآن کې هم راغلی ده، لکه د سوره مزمل 6 نمبر آیت کې الله تعالی دا ټول خلک وکتل او الله تعالی آیت نازل کو باقاعده په دې باندې چې خدای ته پته ده چې تاسو کې به څوک بیمارانی څوک به کار لزي او محمد ته ویلم دي چې تاسو رقم خلک ولاړ دي عمده مونږ یاتولو. نو خلکو ته آیت رولېږل الله تعالی چې تاسو سونه قرآن په دې کې ویل شي ووایئ، تاسو باندې څه بوج اچول نشته. په سوره مزمل کې د دې خبرې تایید شو. راځو واپس د حضرت عمر وختونو له. نو حضرت عمر چې کله وکتل دا ټول خلک قرآن وایي او په تیز اواز وایي، نو سوال دا پیدا شي چې دا تراوی په تیز اواز ویل دا په کوم ځای کې راغلی دی؟ دا هم په سوره الاسراء 1 نمبر آیت کې الله تعالی د تهجد باره کې محمد صلی الله علیه وسلم ته وی چې دا به نه په تیز اواز کې وي نه په مړ اواز کې، دا به درمیانه کې وي.
هغه ټریډیشن روانو په مړ اواز کې درمیانه اواز کې ویله. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله جمعه ته لاړو، حضرت ابوبکر وخت هم تیر شو، پاک نبیم تیر شو، هغه کتل چې ټول په جمعهتونو کې بل ولاړ دي او په درمیانه اواز باندې دا مونږ کوي او قران وایي. خو څوک هم د یو بل نوري او اوازونه یو بل د پاسه لاندې کېږي، بدنظمي د ډېره زیاته. هغه د یو سړي لاندې ابی بن کعب لاندې دا خلک راجمع کړل او خلکو د ده شاته مونځ وکړو. چې بیا کله په نور ورځو پس حضرت عمر وکتل او راغی او دغسې جماعت کې دا مونځ وکتو چې اجتماع کې دا مونځ دی، نو په خپله خوله باندې وویلې چې دا یو څونه ښکلی بدعت دی. بدعت مطلب په دین کې یو ایجاد، په دین کې یو نوې خبره، خو دا ښکلی بدعت دی. خو بدعت دی مطلب په دین کې یو ایجاد دی. نو دا نه محمد نه ثابت و، نه حضرت ابوبکر نه ثابت و. حضرت عمر دا خلک په اجتماع راغونډ کړل صرف د بدنظمۍ د وجې. خو حضرت عمر په خپل هم دا مونځ په جماعت کې نه دی کړی او نه چرته د دې جماعت یا د دې مونځ جماعت کړی دی، مشري یې کړې نه په خپله په جماعت کې وکړو او نه د دې امامتي وکړه د دې مونځ. ځکه دا په کور کې هم په دې حدیث کې د حضرت عمر د 2010 په دې حدیث کې هم حضرت عمر په خپل خوله باندې ویلي دي چې هغه مونځ ته ډېر بهتر دی کوم چې دی د ساري پریدي او دا کوي او هغه د دې نه ډېر بهتر دی. اوس راځو دا تاریخي واقعیت تر دې ځای پورې تاسو پوه شولې. راځو د تراویح د نوم ته. د تراویح نوم نه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په وخت کې استعمال شوی دی، نه د حضرت ابوبکر په وخت کې. د حضرت عمر د وخت نه پس دا نوم استعمالیدل شروع شول، تراویح. په عربي کې دا ټکی دی ترویحه. ترویحه وایي دمه کول ته. نو د ترویحه جمع چې ده هغه تراویح ده چې دمې به ډېرې کېږي ځکه رکعتونه پکې زیات دي. نو بحث په رکعتونو باندې نه کوو، بحث په دې باندې دی چې په دین کې د دې څه حیثیت شته او که نه. د تراویح په ځان له یو مونځ کېدل په دین کې هیڅ حیثیت نشته. دا د سره مونځ نه دی، لکه د ځان په ځان کې دا د سره یو مونځ نه دی، نه څوک ثابتولی شي چې دا د ځان کې یو مونځ دی. دا هماغه د تهجد مونځ دی کوم چې زمونږ محمد صلی الله علیه وسلم په روجو کې هم کړی دی، روجو نه مخکې هم کړی دی، روجو نه پس هم کړی دی. دا هماغه د تهجد مونځ دی. نو د جهاني صاحب دغه خبره دي ځکه بالکل حقیقت دی چې تراویح په ځان کې د سره څه مونځ دی نه، په ځان کې دا د سره څه حیثیت لري نه. دویمه خبره د جهاني صاحب چې ګناه ده. ګناه په کوم بنیاد ده؟ ګناه په دې بنیاد ده، بلکې دوه بنیادونه دي. اولنی اسلام همیشه ستا نیتونو باندې دی. که تراویح مونځ پښتانه ځوانان په پښتونخوا کې افغانستان کې په دې نیت باندې کوي چې دا د ځان کې یو مونځ دی او دا روجو کې مونږ خاص کو، روجو نه پس او مخکې وروسته دا نه دی کړی چې او دا سنت هم چې دی په روجو کې دی. که ستا نیت ته دی چې دا په ځان کې یو مونځ دی او بس دا مونږ باندې فرض دی کولی دی، په دې نیت باندې ډېره سخته ګناه ده. ځکه دا د الله تعالی طرف نه د دې مونځ نه حکم شوی دی، نه محمد صلی الله علیه وسلم حکم کړی دی، درس ورکړی دی. که نیت ستاسو دا وي چې دا په ځان کې یو مونځ دی او مونږ باندې فرض دی، لازم دی، واجب دی، نو دا تاسو په ګناه کې راځئ. دا ولې نه؟ دویمه دا ګناه ولې ده د جهاني صاحب باندې؟ دویمه ګناه د قرآن آداب دي. د قرآن آداب مولانا رشید احمد لودیانوي هم بلیکل کړي دي، نور علما هم بلیکل کړي دي چې قرآن کله ویل کېږي نو د هغې خاص آداب دي چې په غلې خوله اورېدل، په احترام باندې ودرېدل، په ادب باندې خپل سوچ او فکر هغه ځای کې ساتل او ټالې مالې نه وهل او بدنظمي نه کول. نو مونږ د تراویح تاسو ټول جوماتونو کې وکړئ. تراویح مونږ په کوم شکل کوو؟ تراویح مونږ په دې شکل کوو چې ځوانان پکې ټول ټالې وخي، د خپل زړه نه نه کوي، د مشرانو د پرشر د وجې، د ټولنې د پرشر د وجې ډېر ځوانان راځي ودرېږي او د تراویح اهتمام کوي. دا د قرآن د ادبونو خلاف دی. دویمه خبره، په سوره الصاد کې الله تعالی قرآن باره کې ویلي دي چې دا قرآن نازل شوی دی چې په دې باندې تاسو تحقیق او دغه وکړئ، څېړنه وکړئ. نو که قرآن نه صرف مانس تاسو دا ده چې د یوازې مونږ واورو، په دې کې هیڅ ثواب نشته. قرآن د ثوابونو کتاب نه دی، قرآن د عملونو کتاب دی. نو که یوازې ستاسو اراده دا وي چې مونږ به قرآن یوازې اورو، په اورېدو باندې به مونږ جنت ته ځو، نو دام تاسو په ګناه کې راځئ. د قرآن آداب
هم په تراو کې نه اهتمام کیږي چې د قرآن آداب څه دي. په دې باندې ټول څلورو فقهو اجماع ده چې د قرآن خپل آداب دي. نو په دې بنیاد باندې دا ارګومنټ دی د تراو چې دا په ځان کې خپل هیڅ حیثیت نه لري. مونځ دا هم د تهجد مونځ دی. بیا اجتماع باندې د حضرت عمر نه پس شروع شو. حضرت عمر هم دې ته بدعت ویلی دي او په حدیثونو کې د دین نفي راغلی ده او تایید همیشه قرآن او حدیث د دې د ساره ټیم کې کړی دی چې دا د ساره ټیم د بهتر مونځ دی. نو دا یو نفلی عبادت دی. بیا ګناه څنګه و؟ ګناه داسې و چې نیت که ستاسو نیت دا وي چې دا ځان کې یو مونځ دی نو ګناه مو کړه. بیا د قرآن آداب دي. په تراو کې د قرآن آداب نه اهتمام کیږي او نه په څېړنو تحقیق کیږي، یوازې اورېدل کیږي. نو دا په ګناه کې راځي. اخیری خبره دغه ځوان ته چې په جهاني صاحب باندې داسې خبر وکړه. ګوره جانان انسانانو ته الله تعالی بیل بل رحمتونه ورکړي دي. په هر انسان باندې د خدای بیل رحمت دی. مثال جهاني صاحب ته عقل، پوهه، استدلال ورکړي دي، تا ته غټې شونډې درکړي دي. نو د هر چا نعمتونه د بل نه بدلی. مونږ له په حیثیت مسلمان پکار دي چې یو بل سره مینه، محبت په دلایل او په منطق باندې جوابونه یو بل ته ورکو. عمده اسلامي علم د ځان نه ماشومانو ته ترانسفر کو او که غلطي وي نو یو بل کې راوباسو په مینه په ادب باندې د یو بل سمون کو. مننه.